اسلامي امارت په دې پوهېده چې د کابل حکومت د سولې هوډ نه لري، سره له دې چې په جګړه کې یې زور غوبه شوی و، خو د تهدید او زور ژبه یې کاروله. اسلامي امارت اندېښنه لرله چې د بهرنیو تر وتلو وروسته په کور دننه جګړه دوام ونه کړي او د تیر په څیر د افغانانو سختې ورځې دوام ونه مومي. همیشه تیم مذاکراتی هم به همین کوشش داشتند. وقتی که بعد از توافق با امریکایی ها در همون زمان هم عفو عمومی از طرف امارت اسلامی صادر شد، بسیار نتایج مثبت و نتایج مثمر خود داشت و بعض افغانای ما که تشویش داشتند تشویش آنها رفع شد و مطمئن شدند انشالله بعد از برآمدن خارجی ها کدام مشکلی برای آنها ایجاد نمی شود و بسیار اعلان عفو عمومی بسیار یک اعلان خوب و یک اعلان بود که نتایج بسیار مثبت به همه طرفهای مقابل داشت. نو دا یو ډیر تاریخي ګام و چې امارت اسلامي او د هغې مشرتابه دا اقدام وکړو، هغه په اسلامي نظریه باندې وکړو او د هغې برکت دا و چې خدای تعالی ټولو ملګرو ته توفیق هم ورکړو. یو نمایشي کار نه و، که نمایشي وای یا په دنیاوي اسباب و اغراضو باندې بنا وای، بیا دغسې توفیق الله تعالی بندګانو ته بیا نه ورکړو. او کله چې دا په اسلامي نظریه وشو په دیني باندې الله تعالی بیا ملګرو ته توفیق ورکړو. داسې اقدام او دغسې فرمان او دغسې اعلان چې هغه د په ورورۍ او تیر په هیر باندې بنا وي او خپل ورونو ته د ورورۍ تاثر ورکول وي، نو دا ډېر له تاریخي ارزښتونو ډک دی او دا یو ډېر تاریخي موږ د ژوندۍ زمانې خلک یو ډېرې نشو حس کولی. راتلونکي نسلونه به د دې په معنا ډېر پوه شي.